کې به دعا غوښتله. طریقې داسې وی د لاس تا خېټې نه دي دا به خپل مخ ته مخامخ کړي دي به لاس موږ یا امام دعا غواړي یا داسې لاس داسې نیولي آمین 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 څوک دا چل کوي آمین آمین دا داسې خدای قبلوي آمین آمین لاسونه به مروړي او آمین آمین داسې خدای دعا نه قبلوي. نبی علیه السلام به داسې دا لاسونه نه دي دا د لاسونو دا خېټې به داسې مخ ته مخامخ کړي وي دعا به امام الانبیا غوښته. رب العالمین جبرائیل امین ته وی دعا مې ولا پوره قبول کړه. وی کور مې ولم ورکه وی کم جنت چې مې نبی کریم صلی الله علیه وسلم له تیار کړی و چې هغه جنت الفردوس ته وی اقا جنت مې ورله ورکه او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره مې ول نکام وتړله په جنت کې به د نبی علیه السلام بیبي وی ښه بیبي اسیا فرعون نه لاس وینځل الله د انبیاو سردار ورکو الله د جنتونو سردار ورکو الله د بنی آدم سردار ورکو. رب العالمین داغه په نکاح کې راوستل هر حالت کې به بروسه په الله کو خپل تعلق به د الله سره جوړو اکه د مخلوق پر رضای پسې شو کنه دا ټول برانه خپشي خدای برضا کو مخلوق په خپل رضا کیږي ان شاء الله. سوک حاجتمن براغه کنا سوک حاجتمن براغه بلال رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام ته حاجت ظاهر کو نو چې سبنو نبی علیہ السلام به ماته ورشه د پلان کې نه قرض رواله چې وس د حاجت پوره کو بیا به اغلو دای معمول حاجتمن براغه تش لاس پینلی بس چې ورشه د پلان کې نه قرض رواله او د ورکه چې د حاجت پوره شی بیا به اغلو ورکو دا معمول د دواړو جهادو د سره. بلال رضی الله تعالی عنہ فرمایي یو يهودي راغی ما ته وی چې ته قرض رالی نو ما نه راله چې څه ضرورت بس ما ته وایې زه به در کوم هغې سړي لی ورکوئ او مونږ یې په منصوبه پوه نو مونږ وی چې دا د احسان کوي مالدارو وی چې څه پکارېږي نو د بل چا نه مه غواړئ او ما له راځئ او زه به دله در کوم او ورله ورکوئ. امام نبی علیه السلام ته وی چې صحیح ده بس د ده نه راله. بلال رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی دا هغه مونږ ته ډیر سامان او ډیرې پیسې جمع شولې مونږ ته خو پته ونه یو ورځ راغی ما پسې میاشت اخیرو 3-4 ورځې په میاشت کې پاتې وي ما ته وی په تاسو زما قرضه اوړېدلې ده او که د میاشتې په اول کې د قرضه را نه کړه نو خیر به دې نه وي. ما وی چې دا خدای مونږ سره احسان کوي دا د مونږ خلاف یو دغه جوړوله چې زه بدنام کوم. اخیر یو ورځ دی او ما ته وی چې اول ته د قرضه حواله نه کړله نو بیا به ښه نه وي. بلال رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی زه ډېر په تکلیف کې پرېوتلم ډېر په تکلیف کې چې دا به اوس څه چل کي دا ورځې اوس پوره شي دی خو به مونږ شرمئ بیا خپله قرضه به غواړي چې بیا به څه چل کوو مونږ ته خو پته نه وه چې دی به داسې په یک مشت ټولې هر څه غواړي په یو ځای. خدا یاد ساتئ څوک چې د مسلمان سره ښېګړه کوي که نه او د ده په مال کې د بل برخه دا سړی به چرې خدای بد نه راوړي چې دی بل سمئ